نو د دې سوال هم تاسو ته درې جواب ښایم. دا درې جواب ځکه پکار کېږي چې وابیان زدیان دي. فرعون هم دومره زدي نه و لکه وابي. ابو جهل هم دومره زدي نه دی لکه وابي. ابو جهل ښکاره معجزې لیدي وایي نه منم. وابي ته ښکاره قرآن کې آیات وښایم وایي نه منم. ښکاره په دې شاکس کې ما سره وابي په یو لاس تړي مشي وکړه. نو ما وی ولې دې په یو لاس تړي مشي وکړه؟ وایي په دوه لاسو یې ته راته ثابته کړه که نه. ما راوړه بخاري، دویم جلد بخاري راوړه، شاهدان پې لرمه، غټه مدرسه ده. بخاري کې مې ورته راواړوله باب المصافحه، باب د په بیان د ستړي مشي کې. ګوره مې لیکلي ستړي مشي لاندې د دوه لاسو ذکر دی. علمني النبي صلی الله علیه وسلم التشهد وکفي بین کفیه. امام بخاري وایي چې د دې حدیث نه معلومیږي چې ستړي مشي په دوه لاسو ده. یاره وایي دا به بیا زه وګورم، دا تشریح غواړي. مې دا څه تشریح غواړي؟ کفیه تسنیه ده، باب د مصافحې دی. چې دا تشریح غواړي ته بیچاره په دې کې تقلید کوي، نو بیا ته څنګه غیر مقلد شوې؟ دا به استاذ امین الله ته وایي چې د دې یو جواب راوښیه، هغه به درته وایي دلته بخاري غلط دی، دا باب المصافحه نه دی، دا باب التعلیم دی. نو ته به بخاري پرېږدې او بیا به د امین الله پسې ځې. پوه شوې؟ نو خبره دا ده. ښه ګوره اعتراض دا دی. ښه